امید لرم چې ته به ښه یې او د صحت په روغ جامه کې واوسې. په تېرني چپټر کې مو بحث کړی و پر افیجي باندې چې افیجي په کوم قسم سره موږ ته رامنځته کېږي او څه ډول موږ استفاده ورته کولی شو. بیا مو بحث کړی و پر آرډر بلاک باندې. نو د نن ورځې کلاس به مو پر بریکر بلاک باندې چې بریکر بلاک زموږ سره په کوم قسم کې رامنځته کېږي او څه ډول حرکت کوي. یعنې د مارکیټ روان مو درته تشریح کړی و، د هغه څخه وروسته بیا بحث کړی و پر آرډر بلاک باندې. خو آرډر بلاک د بریکر بلاک څخه وروسته رامنځته کېږي، یعنې کوم کینډل چې زموږ سره په آرډر بلاک کې شامل وي، موږ د آرډر بلاک استفاده ځینې کوو. که چیرې مارکیټ هغه ته توجه ونه کړي او بریک یې کړي، نو هغه بیا زموږ سره بدلېږي په بریکر بلاک باندې، چې آرډر بلاک بیا زموږ سره تر بریکر بلاک یعنې صحیح کار کوي. نو یعنې دا داسې مثال لري لکه یو کس چې څوک ورته توجه ونه کړي، د هغه څخه وروسته بیا هغه شخص بدلېږي په یو ډېر خطرناک انسان باندې، چې آرډر بلاک هم همداسې مثال لري چې که چیرې مارکیټ صحیح ورته توجه ونه کړي او هغه بریک کړي، نو بیا آرډر بلاک بریکر بلاک تر آرډر بلاک یعنې ډېر ګټور تمامېږي، ښه کار کوي. نو که چیرې ته فکر وکړې مارکیټ زموږ سره په ډاون ټریډ کې روان دی، په دغه ناحیه کې موږ بحث کړی و چې په کومه ناحیه کې زموږ سره یعنې په ډاون ټریډ کې دلته چې کوم کینډلې زموږ سره یو ځای کېږي، هغه ته موږ وایو آرډر بلاک. خو په دغه ناحیه کې که چیرې ته فکر وکړې د مارکیټ روان تغیر شوی دی، یعنې MSS مارکیټ سټرکچر شفټ صحیح، دغه کوم کینډلونه چې زموږ سره پراته دي دا زموږ سره آرډر بلاک وو، خو د هغه څخه وروسته بدل شوله پر بریکر بلاک باندې. یعنې مخکې موږ پر دغه باندې د سیل کوښښ کوو، خو کله چې دا بریک شوله دا زموږ سره بدل شو په بریکر بلاک باندې، چې دغه کینډلې بیا زموږ سره شمارل کېږي په آرډر بلاک کې، چې پر هغه باندې موږ تاسو بحث کړی دی. اوس کله چې دا زموږ سره په بریکر بلاک باندې بدله شوې، نو بیا موږ د بریکر بلاک استفاده ورته کوو. که چیرې ته فکر ورته وکړې، البته روزل کېږي نه، که چیرې ته فکر ورته وکړې مارکیټ فورس تللی دی، دوباره بېرته راغلی د همدې بریکر بلاک ته، د همدې بریکر بلاک څخه بیا حرکت کړی دی، صحیح ده. یعنې بریکر بلاک زموږ سره په هغه ناحیه کې رامنځته کېږي کله چې آرډر بلاک بریک شي، یعنې مارکیټ د هغه څخه بل طرف ته حرکت وکړي، کله د مارکیټ روان تغیر شي، په دغه ناحیه کې به زموږ سره بریکر بلاک رامنځته کېږي. یعنې که چیرې ته فکر ورته وکړې دلته مارکیټ بای سایډ ته روان دی، بولیش های هایر لو، صحیح ده. خو دلته د مارکیټ روان تغیر شو، دلته زموږ سره چې کوم آرډر بلاکونه پراته وو د بای دپاره، هغه زموږ سره تغیر شول د بریکر بلاک دپاره، بیا موږ د سیل استفاده ځینې کولی شو، یعنې دغه آرډر بلاک بریک شو، چې دا بیا تر آرډر بلاک صحیح کار کوي بریکر بلاک. همداسې که بل مثال راواخلو، یعنې لومړنی مثالونه مې دلته درته درکړم، د هغه څخه به وروسته بیا چارټ ته ولاړ شم بل ډول. که چیرې ته په مارکیټ کې ما مخکې بحث کړی و چې آرډر بلاک او FVG په صحیح معنا سره په صحیح ډول سره وپېژنې، ته په مارکیټ کې ډېر پرمختګ کولی شې، ځکه تر ډېره حده پورې قیمتونه پر همدغو باندې چلېږي، صحیح ده. نو د یوې خبرې ته دې فکر وي امیر صاحب، ګوره دلته مارکیټ زموږ سره لاندې را روان دی، صحیح ده، لو جوړوي، دا زموږ سره آرډر بلاک دی چې موږ کوښښ کوو پر دې باندې د سیل انټري برابره کړو. خو دلته چې کله زموږ سره بدلېږي په
یعنې مارکېټ توجه نه ورته کوي. بله دې څخه بیل او کلوزینګ راکړی دی. موږ بحث کړی وو که چیرې د دغه کینډل څخه یا د دغه کینډل څخه موږ ته بیل او کلوزینګ رامیلاویږي، دا زموږ سره بدلیږي په CISD باندې، یعنې دا زموږ سره په اډر بلاک کې حسابل کېږي. نو اوس چې کله د دغه څخه بیلو موږ ته کلوز راکول شو د دغه اډر بلاک څخه، دا زموږ سره بدلیږي په بریکر بلاک باندې، چې بیا موږ د دې څخه استفاده کوو د بای دپاره. که چیرې ته فکر ورته وکړې قیمت راغلی دی د دې 50% څخه، د هغه څخه یې بیا لوړ حرکت کړی دی. یعنې اډر بلاک په هغه ناحیه کې زموږ سره رامنځته کېږي کله چې د مارکېټ روان تغیر وکړي. مارکېټ لوړ روان وي، چې کله دی تغیر کوي پر لاندې باندې، یعنې هغه ستاسو په اصطلاح بولش یا بولش روان دی یا اپ ټرینډ کې، نو چې کله د روان تغیر کېږي د بیرش خواته یا د ډاون ټرینډ خواته یا نزول کېږي روان، په دغه ناحیه کې زموږ سره بریکر بلاک پیدا کېږي. یعنې په هره ناحیه کې بیا نه پیدا کېږي. اوس چې کله مثلا مارکېټ روان بای سایډ ته روان ته دلته بیا په بریکر بلاک پسې ګرځي، نو زموږ سره بریکر بلاک نه پیدا کېږي. کله چې د مارکېټ روان تغیر کوي د خپل مسیر څخه اوړي او بل مسیر ته، په دغه ناحیه کې زموږ سره بیا بریکر بلاک پیدا کېږي. که چیرې دلته فکر وکړې مارکېټ نوی لو نوی های جوړ کړی دی، صحیح ده. دلته چې کله د مارکېټ روان تغیر شو، کله دلته زموږ سره اډر بلاکونه پراته دي چې قیمت ورته راغلی دی دوباره. دلته چې کله کوم اډر بلاک زموږ سره پروت و، مارکېټ هغه ته هېڅ توجه نه ده کړې، د هغه څخه لاندې کلوز کړی دی، دوباره بېرته ورته ګرځېدلی دی، د هغه څخه بیا لاندې حرکت راکړی دی، صحیح ده. دا فقط یو مثالونه دي. نو امید لرم چې تر دغه ځای پورې دې سر په خلاص شوی وي. د هغه څخه به وروسته چارټ ته راشو. که چیرې ته فکر وکړې په دغه ناحیه کې قیمت زموږ سره را روان دی په ډاون ټرینډ، یعنې زموږ سره پرایس نزولي دی، صحیح ده. دا زموږ سره په اډر بلاک کې تایید شو چې په دې موږ بحث کړی دی. که چیرې ته هغه چپټرونه وي کتلي نو لومړنی ورځ هغه د اډر بلاک چپټر وګوره، بیا دې صحیح سر په خلاصېږي. یعنې دا زموږ سره یو اډر بلاک دی، خو د هغه څخه وروسته بیا روان زموږ سره یعنې د مارکېټ هغه روان زموږ سره تغیر شوی دی په MSS باندې. اوس چې کله دا زموږ سره په MSS باندې تغیر شو، یعنې د مارکېټ روان ورته تغیر شو، مارکېټ سټرکچر شفټ، دې ته موږ د څه شي نوم ورکوو؟ د بریکر بلاک، ځکه موږ پر دغه ناحیه باندې د سیل انټري کول، خو دلته د مارکېټ روان تغیر شو، د اډر بلاک ته هېڅ کوم رسپیکټ ورنه کړي، دوباره بیا تللی په همدې کې ټیپ شو، د هغه څخه بیا لوړ حرکت وکړي. دا زموږ سره یو اډر بلاک تایید شو، دا زموږ سره بریکر بلاک شو، صحیح ده. یعنې دا زموږ سره په هغه ناحیه کې پیدا کېږي چې کله د مارکېټ روان تغیر کوي. که چیرې ته فکر وکړې د دې ایریا څخه مارکېټ لاندې را روان دی، صحیح ده، خو دلته د مارکېټ روان تغیر شوی دی. دلته د مارکېټ روان نور تغیر شو، زموږ سره د ناسداق چارټ اوپن دی، دلته د مارکېټ روان تغیر شو، دا زموږ سره یو اډر بلاک و چې موږ پر دې باندې د سیل سیټ اپ برابروي. اوس چې کله دلته زموږ سره روان تغیر شو MSS رالی، نو بیا موږ د دې څخه د بریکر بلاک استفاده کولی شو، دا زموږ سره حسابېږي په اډر بلاک. چې
چې قیمت راغلی په همدې بریکر بلاک ټریپ او د هغه څخه وروسته په بای ساید لیکویډیټي شي. یعنې کوم اډر بلاک چې زموږ سره پروت وي کله چې هغه بریک شي مات شي هغه زموږ سره بدلیږي په بریکر بلاک باندې. که چېرته فکر وکړئ دغه ناحیې ته دا ناحیه زموږ سره په څه شي کې حسابل کېږي په سعودي کې یعنې په اپ ټرینډ کې چې په دغه ناحیه کې دا زموږ سره راځي په اډر بلاک کې چې موږ پر دې باندې بحث کړی و. دا زموږ سره یو اډر بلاک دی. کله چې دا بریک شو دا زموږ سره په څه شي باندې بدل شو په بریکر بلاک باندې چې بیا نور موږ پر دې باندې د سیل سټپ برابر و. ځکه مارکیټ لاړې بای ساید لیکویډیټي واخیسته دلته په همدې اډر بلاک کې ټیپ شوی دی اډر بلاک ټیپ شوی دی هغه څخه وروسته بیا لاندې حرکت وکړي او دا زموږ سره کوم اډر بلاک شو بدله کړي په بریکر بلاک باندې چې دوباره بیرته قیمت راغلی دی په همدې بریکر بلاک ټیپ او لاندې کلوز البته لاندې حرکات. نو امید لرم چې تر همدې ځایه پورې سر په خلاص شوی وي. یعنې کوم اډر بلاک چې زموږ سره بریک شي او د مارکیټ روان تغیر وکړي په دغه ناحیه کې په کوم اډر بلاک چې موږ د اډر بلاک په سترګو ګورو هغه زموږ سره بدلېږي چې په بریکر بلاک باندې شي دغه بیا تر اډر بلاک یعنې صحیح کار کوي. نو امید لرم چې سر مو په خلاص شوی وي تر بیا ښه وخته ښې چارې